د اسلامي امارت د واکمنۍ له چارواکو سره د نړیوالو لخوا د حساب کتاب وخت را ورسید. نړیوالو اعلان کړی اوس هغه وخت دی چې نوموړې واکمني حساب ته راکش کړل شي. نړیواله ټولنه له دغې ټولنې سره د کومو کړنو حساب کتاب کوي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. دا چې طالبان واک ته د رسیدو د 4م کال په درشل کې دي، د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو مهم بدلون اعلان او ټینګار کړی چې اوس د هغو کسانو د حساب ورکولو وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. لینډسي دا څرګندونې د 3 شنبې پر ورځ پر ایکس خواله رسنۍ لیکلي او زیاته کړې ده نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحران په تړاو یوه مهمه پیښه وشوه. اوس د حساب ورکولو وخت دی. نوموړي دا هم ویلي چې نړیوالو بنسټونو د بشري حقوقو فعالانو او د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورچي لخوا د افغانستان د بشري وضعیت مستند سازي او څارنه یوه مهمه لاسته راوړنه ده او په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د څار سازمان آلین پیرسون، فرشته عباسي، سمیمه علمزي او د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ ستایلي دي. سره له دې چې لینډسي د دې مهمې پیښې جزئیات نه دي افشا کړي، خو څارونکي وایي چې ښایي دا اشاره د طالبانو د رژیم پر ضد د احتمالي نړیوالو قانوني اقدامونو یا تازه اسنادو له خپرېدو سره تړاو ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو د زده کړو او کار بندیز، د بشري ازادیو محدودول، د مخالفانو ځپنه او پراخې سرغړونې د نړیوالې ټولنې ژوره اندېښنه راپارولې ده. درنو لیدونکو له ملګرتیا مو مننه.